مجلس څنګه مقصد دی نه افغاني هغه مخکې مستر غواړو او استاد په خدمت کې ودا عارض ډېر مبارک مجلس کې کوم ملګری راځي ټول زموږ میلمانه راغلي او بغیر سره دا چې خپل ایمانی او اخلاقی فریضې د غړي راغلي الله دې ورته ډېر اجر ورکړي په وړاندې دعوت پر ټول ملګری او دلته باندې افغاني کې نو موږ دا فریض جوړیږي چې موږ یې نه دی ماشاءالله سبحان الله سره دعوت ورکړه مجلس په موږ کوي دعوت پر خپل محترم اور قاری عبدالستار صاحب چې راشي او خپل خو یا واسطه نبی صلی الله علیه وسلم بیان کړي محترم اور قاری عبدالستار صاحب जन्नत न इखराज